السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن ممنګه د قرآن پاک یو داسې آیات په باره کې خبره وکړو چې په هغې کې الله جل جلاله د دوو لویو بیماریانو شفا ایښودې ده. یوه بیماري د شپې بېچیني، ګبراهټ او خوب نه راتلل، او دویم د ورځې په وخت کې د رزق تنګي او کمی. دا آیات دومره باکماله دی که د شپې تلاوت کړی شي، الله جل جلاله به هر قسمه بېچیني ختمه کړي او بهترین خوب به تاسو ته درکړي. او که دا آیات د سحر په وخت کې تلاوت کړی شي، الله جل جلاله به په رزق کې بې انتها اضافه وکړي چې د کوم کار د پاره کور نه وځي، په هغې کې به کامیابي وسعت الله جل جلاله ورکړي. دغه آیات د سورې قصص 83 یعنی 73 نمبر آیات دی. الله جل جلاله فرمایي: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله فرمایي ما په خپل رحمت سره ستاسو د پاره شپه او ورځ ګرځولې دي چې تاسو په شپه کې سکون حاصل کړئ او په ورځ کې فضل یعنی رزق تلاش کړئ، د دې دپاره چې تاسو شکر گزار بندگان جوړ شئ. دا د الله جل جلاله رحمت دی. د انسان مالک او خالق الله جل جلاله دی. د ده په ضرورتونو باندې هم هغه خالق پوهیږي. نو الله جل جلاله زمونږ د پاره کتاب یعنی قرآن پاک را لېږلی دی، او په دې کې جسم او روح د پاره نسخې راته ښودلي دي. د شپې اصل کار دی سکون، او د ورځې اصل کار دی د رزق تلاش. کله چې موږ دغه حکم پرېښودی دی، د شپې ویښ پاتې کیږو، د ورځې اوده کیږو، نو بېچیني، ډپریشن او رزق کې تنګي موږ ته راغلې ده. چې راشو او په دې عملي وظیفه باندې عمل وکړو، دا به زموږ او ستاسو لپاره ډېره بهتره وي. دغه آیات اوله حصه دا ده: که خوب درته نه راځي، شپې اړخونه بدلوئ را بدلوئ، په زړه کې ګبراهټ دی، ټینشن دی، بې سکوني ده، نو دا آیات بیا ستاسو دپاره دی. کله چې په بستره باندې اوده کېږي نو 11 پیرې دا آیات ولولئ، دواړه لاسونو باندې دم کوئ، پوکې پې ووخئ او په پوره جسم باندې راکاږئ. د دې نه وروستو په 1 ګیلاس اوبو باندې 11 پیرې دم کوئ او هغه اوبه وڅښئ. انشاءالله ټوله شپه ښه پر سکون خوب به هم راځي او سحر به ټول تکاوټ ختم شوی وي. او که دغه آیات سحر ولوستلی شي د رزق دپاره، یا هم نوکري وي یا هم کاروبار وي، یا تاسو په رزق کې څه تنګي محسوسوئ، ضروریات هم نه پوره کېږي، قرضدار یې، دا آیات د دې دپاره علاج دی. د سحر په وخت کې چې کله د کور نه وځئ، 11 ځلې دا آیات تلاوت کوئ، دعا وکئ: یا الله تا د ورځ چې ده د رزق د تلاش دپاره ګرځولې ده، د خپل فضل سره زما دپاره دغه لاره کولاو کړه. او د کور نه بیا وځئ، نو انشاءالله چې ورځ کې څه کار کوئ، که نوکري وي، کاروبار وي، یا بل څه معامله وي، الله جل جلاله به ښه په سهولت سره هغه سره ته ورسئ. د رزق دروازې به کولاو شي. که د رزق ډېر شدید تنګي وي، نو مسلسل 2 ورځو پورې دا وظیفه وکئ. هر ورځ د سحر د مانځه نه وروستو 80 پیرې دغه آیات 73 نمبر آیات د سورې قصص ولولئ، او د دې نه بعد دواړه لاسونه اوچت کړئ او ښه دعا وکئ: یا الله تا فرمایلی دي چې په ورځ کې تاسو خپل رزق تلاش کړئ. یا الله زما نه دا تنګي لرې کړي او د حلال رزق راته راکړي، او د خلکو نه مې بېنیازه کړي. او که دا په یو کاغذ باندې ولیکئ او ځان سره یا په دفتر کې وساتئ، تعویض نه بلکې د یاداشت دپاره، نو روزانه سحر په دې باندې 80 پیرې اوبه دموئ او څښئ. دا د الله وعده ده چې د هغه د حکم مطابق په ورځ کې رزق تلاش کوئ او دا وظیفه کوئ. تاسو ته به الله جل جلاله داسې ځای نه لارې کولو کړي چې ستاسو په سوچ او ګمان کې به هم نه وي. الله جل جلاله د دې آیات په آخر کې وفرمایل:
ولعلکم تشکرون. تاسو په شکر گزار جوړ شئ. چې کله هم د ته رزق میلاو شي نو فوراً بیا ووایې الحمدلله، الله ستا شکر دی چې تا زما په رزق کې اضافه وکړه. دا څه یو جادو نه دی، دا د الله جل جلاله وعده ده. څنګه چې انسان دوی خوري او یقیني پې وي چې په دې سره به تبه ختمیږي، دغه رنګې په دې یقین سره دا وظیفه وکړئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی قرآن کې شفا ده. دا آیات د جسم او د روح دواړو دپاره شفا ده. الله جل جلاله دې زمونږ شپه سکون او رزق حلال پکې موږ له راکړي، او قرآن کریم دی الله جل جلاله زمونږ دپاره شفا وګرځوي او زمونږ نه د هر قسمه بېچیني او تنګي د دې نه نجات راکړي. آمین.